د لغمان ولایتي شورا لخوا د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر او د لغمان د اطلاعات او فرهنګ رئیس په ستاینلیکونو وویاړل شول. د چنګاښ په 9 نیټه د ولایتي شورا لخوا برابر شوي ستاینلیکونه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر پوهاند محمد رسول باوري او د لغمان ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس فیضان الله پټان ته د دوی د هغو غوره خدمتونو لپاره ورکړي چې د خپلې دندې پر مهال یې ترسره کړي. په ځانګړې توګه د مهترلام بابا د مزار بیا رغونه، د سراج لرغونې کلا بیا جوړول، د لغمان د عامه کتابتون نوی جوړول او د دې ترڅنګ نور ګڼ شمېر فرهنګي چارو په برخه کې یې هلې ځلې کړي دي. یاد ستاینلیکونه د سراج کلا د لرغوني قصر او مسجد د بیا رغونې بیا پیل کېدو په هغه مراسمو کې د لغمان والي عبدالجبار نعیمي، د ولایتي شورا د رئیس انجینر محمد رفیع مموزي، د ولایتي شورا غړي محمد ظاهر حسین خیل او یو شمېر قومي مشرانو په لاسونو د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر پوهاند محمد رسول باوري او د لغمان ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس فیضان الله پټان ته د دوی د ښو خدمتونو مقابل کې ورکړي چې په کور ودانۍ سره ومنل شول.